الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کتونکو دا پروګرام به لږ زر زر وکړم دا کس رانه تېرېږي ملګرو راته وایي چې یاره دا کس تاسو ودروئ چې کوم ناظمان کسانان کونسلران دا څومره ممبران دي هغوی وایي څه فایده ونه کړه دار ته ښیم مرسډیز یې اخیستی یو کس دی را روان دی او زه ترې مخې ته شوم چې یاره زه درته ښیم چې اوسنۍ کومه تنخواګانې دي نو د ناظمانو پټې کړي دي چاته یې نه ښیي یو کسان کونسلر دی د هغه منافع درته ښیم چې په وټې ټیک د خرچې وکړه مطلب په الیکشن باندې خو هغه ته څومره پورې پیدا راله را روان دی انشاءالله هلته ښیمه کتونکو تاسو وګورئ چې یاره دا ناظمان کومې چغې وایي کونسلران ممبران دغه چغې وښي چې یاره موږ ته د ګورنمنټ د سایډه چې تنخوا څه نشته السلام علیکم السلام علیکم څنګه ورور اخی یو منټ ودرېږه څنګه حال دی اخی د څه بچي دي بند کړه لږ راسې هلته شه ورور دې خوا نه څنګه حال دی جي خیر دی څه بچي دي خدای دې وبخښه تاسو ښه یې طبیعت هم ښه دی ګاډی لږ ودره وروره خفه نه شي ملګري نوم دې څه دی نومه زما امیر رحمان نوم دی کیسان کونسلر د منداڼي ویلیج وی سی منداڼي او سابقه کنه نه موجوده کیسان کونسلر ما او دا څه شي دی په موټر سایکل سبزی مبزی کور تا څنګه دا چپس او چڼچو پولې مولې خرڅو وړولې لکه نه دا په دیړی پیزان لکم بچی پی ساتم 1365 ټوټ ما په تحصیل کې اخیستی دی تنګي تحصیل کې په 1 نمبر باندې کیسان کونسلر په 19 اکتوبر باندې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی په هغې کې موږ د جمعیت او د نیشنل پارټۍ مقابله کړې وه ما الیکشن ګټلی الیکشن مې ګټلی او چې کوم دی د اوسه پورې هېڅ نه موږ ته خپل خرچه میلاو شوې ده او نه د قام دپاره موږ ته اوهو لکه دا ته اوس خرڅه دا پولی او چپسه دا پولی او چپسه نه کسان کونسلر او د چپسه کاروبار داسې حساب کتاب نو غریبي خو داسې څیز دی چې زما ته په خپله چې کوم دی نهه کسه کور دی بچي په غاړه دي نو ولې دا تنخواګانې چې کومې دي که نه هغه تا څه کړلې تنخواګانې ما ته د اوسه پورې تنخوا خو څه کې چې خپل دغه ته نه دي میلاو شوي کومه خرچه ده د حکومت د طرفه موږ ته چې په وټونو کومه شوې ده هغه هم موږ ته نه ده میلاو شوې او ما یو خبره اورېدلې ده چې یاره تا کوم ټایم کې الیکشن کوو نو هغې دپاره تاسو چیلۍ میلۍ خرڅه کړې وه غوا مې خرڅه کړې وه او هغې باندې ما خپل الیکشن لړاو که پوسټر پیسې هم داسې نه وي خو الیکشن مې لړاو که خواهش مې و چې زه به د قام خدمت هم وکړم خو د بده مرغه په موږ باندې حکومتونه بدلیږي د اوسه پورې چې کوم دی نو موږ نه قام له څه وکړو نه مولس له څه وکړو نه م ځان له څه وکړو نه م بچو له څه وکړو نو د حکومت نه زما ډېره غټه ګیله ده د لوکل ګورنمنټ نه چې زموږ ته هېڅ دغه میلاو نه شو فیسلټي نه چې کوم دی موږ ته د ترقۍ کارونه والا شو نه زموږ پڼډونه موږ ته میلاو شو د دغې برعکس چې کوم دی زه خدمت هم کوم او ځان له چپس او پولۍ خرڅوم او دغه کومه د بچو خرچه هم چلوم دا راته ووایه کوم ولس تاله اوټ درکړی او ستا نه یې غټه تمه وه چې ته به موږ ته لارې کې پلونه پکې دا منډې تړلې د غریب ولس مطلب خدمت به غمخوار به سازېږي نو هغوی له تاسو څه ونه کړله نو په تشه سینه ډبولو هغه چاته سینه ډبو چې څه راشي تابعدار وبکو اوسه پورې هم نشته خو اوسه پورې د 19 اکتوبر نه دېخوا دا تقریبا 18 میاشتې ووتلې موږ ته د حکومت نه خپله خرچه نه ده میلاو شوې نو موږ به چې کوم دی عوامو له نالۍ څه پخه کړو پول به څه وکړو زموږ د نه ته ډېره غټه ګیله ده دا راته ووایه ته قسمیه وایې چې دا ستا خپل کاروبار دی ته په دې باندې رزق پیدا کړې زه په دې باندې فخر کوم د اوټونو نه مخکې ما دا پولی او چپس خرڅول او اوس هم لګیا یم زه دا خپل حق حلال رزق ګټم 100 200 300 400 500 زه روپۍ هم پاتې شي خو هغه د کور خرچه پې چلوم په دې به ته د قام ولس د کلي د دې به ته څه خدمت وکړې نو موږ خو هغه خپل کوشش کوو به دغه کوو چې موږ نه څوک پاتې نه شي او د هر چا که د تاڼې تحصیل منډی هغه وله کوو باقي د حکومت د طرفه موږ ته د پول د نالۍ هېڅ څه نه دي میلاو شوي وي سي منداڼي کیسان کونسلر امیر رحمان یم کتونکو تاسو ګورئ دا یو ملګري راته ویل چې یاره دا تاسو دا کس را روان دی د ډېره غټ ګاډی اخیستی دی دا غټ ګاډی نه و جي د ده مجبوري راته یو ملګري را سره ګاډي کې وویل دا وګوره نو د ده نه ما لار واخیستله زه ورته مخې ته ودرېدم جمال آباد چیک پوسټ هغه دا ښکاري د چیک پوسټ سره د دې خوا ودرېدم دا چپس مطلب دا دی او دا پاپړ ماپړ دی جي
دغه شیزونه دي اچار صابون دا اچار دي جی کیمرامین ته زه خیمه دا اچار دي لکه تاسو وګورئ که نه چې مخکې به کم ممبر کونسلر دا به پاس شو نو د هغه به یو چرچه وه مطلب هغه به اجره چلوله مطلب ښه ډک کور به یې چلولو چې میلمانه به راتله نو هغې ته به نکلي مکلي نه و لکه مطلب درز غب روان به هغه سلسله به چلېدله نن سبا چې کم ممبران کونسلران دي نو هغه په دې باندې مجبوره کړل غریبانان چې کم موجوده حکومت دی نو دغه چپس او پولۍ دې ته احساس کړه نو زمونږ دا اواز چې څومره الله چارواکي اوري هغوی ته مونږ وایو چې کم از کم په داسې غریبانانو خو لږ رحم وکړئ یا څه کار روزګار در سره وي نو دوی له ورکړئ ځکه چې قام قبیلې ته خو دا وشرمېدل ځکه چې د دوی نه د قام او قبیلې چې کم دی د کلي ولس غټه تمه وه هغه ختمه شوله خو کم از کم دوی له اوس داسې یو روزګار ورکړئ چې یاره خپلو بچو له پې لسته روپۍ تنخوا خو دوی کور ته راځي او هغه بچي خو پې ساتلی کېږي د الیکشن دپاره غوا چیلۍ دغه خرڅه کړه هغه هم لاړلې د کور څه سرمایه وه او دا چې کم دی اوس دغه چپس پولو ته صاف شو اخره کې څه پیغام ورکړې زه اخره کې د حکومت نه دا پیغام ورکوم چې زه ډېره ګیله لرم ځکه چې په 29 اکتوبر باندې موږ په بار منډیټ باندې الیکشن ګټلی دی موږ ته چې کم دی د قام دپاره هېڅ میلاو نه شو د خپلو بچو دپاره خو موږ لګیا یو پولۍ خرڅو ټیمان راغونډو چپاړې بوټان راغونډو او خپل روزګار چلو موبایل نمبر دی وایه موبایل نمبر 0347 0347 91 65 293 0347 91 65 293 دی باندې واتساپ شته او جی امیر رحمان کسان کونسلر باندې واتساپ دی جی کتونکو کم زمونږ وروڼه دي وس خاوندان دي هغوی زمونږ د اواز واورېد او دې غریب سره کومک وکړئ د سره ملاتړ ساز شئ ماشومان بچي دي په کور کې دغه رنګ نار نور دي دغه چپس او پاپړو کې به دغه پټرول مطلب د موټر سایکل ته چې او که مطلب خپله خرچه به کوي یا به د بچو بیماري او هغوی له به د خېټې غم کوي نو دوی سره په دغه نمبر باندې کنټیکټ وکړئ زموږ د ګورنمنټ خو دغه حال دی خو کوشش وکړئ کم وس والا خاوندان یې امیر رحمان رول لاس ورکړئ چې د حالات الله بدل کړي